درانو دوستانو سلامونه، زه غوټۍ یم. ډېره خوشحاله یم چې یو ځل بیا چین ته کتنه پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یم. راځئ په نننۍ پروګرام کې را سره یو ځای د شينجيانګ د ایریکا ځاک کورواکې سیمې د قورغاس ولسوالۍ د لاوندر ګلونو د فرمونو سایل وکړئ. کله چې سیلانیان د قورغاس ولسوالۍ د سیګونګ کلي سایل کوي، نو د لاوندر ګلونو له ښکلو منظرو او ښه بوی څخه خوندونه اخلي. دلته د لاوندر ګلونه په کال کې 2000 غوړېږي. ځایي بزګرانو د دغه کلي د ګوندي څانګې تر لارښوونې لاندې د لاوندر ګلونو د چارو په رڼا کې د شتمنۍ لاره پیدا کړې. د لاوندر ګلونو د تولیداتو فابریکې یې جوړې کړي او په پراخو برخو کې یې تولیدي ځنځیر غځولی دی. ځایي کډوال د لاوندر په پارټیو کې منظره لرونکې سیمې ټاکي او د لاوندر تر 9 پکې نړیوال فستیوال ترسره کوي. اوس په دغه کلي کې د لاوندر بوټو د کښت، د تولیداتو د تولید او خرڅلاو او سرانۍ په شمول تولیدي ځنځیر بشپړ شوی دی او ځایي کډوال ترې ګټې اخلي. د چین د اقصایي ملي ادارې د شينجيانګ د عمومي څیړنیز ګروپ شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په شينجيانګ کې د ترافیک، هوټل او رستورانت او د تولیدات د پیر او پلور په شمول د بیلابیلو چارو د چټک پرمختګ په رڼا کې د دغې سیمې د هر کس پر سر سوچه منځنی سوداګریز عایدات 5871 ته رسیدلي، چې دغه شمېر د 2022 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 6.8 خیالي زیاتوالی ښیي. دغه راز د څېړنیزو چارو د سمسورتیا په رڼا کې د دغې سیمې د هر کس پر سر د خدماتي چارو سوچه منځنی سوداګریز عایدات د 2022 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 11.9 خیالي زیاتوالی ښیي. قدرمنو دوستانو، څنګه؟ آیا ښکلی شينجيانګ مو خوښ شو؟ له کتلو مو مننه کوم. د خدای په امان.